السلام علیکم دوستانو، نن په T10 لیګ یا لسوریزه لیګ کې د افغان لوبغاړو ورځ ده. د ځاځي په څېر نن ګربز هم ډېره زبردسته توپخانه ترسره کړل چې خپله لوبډله ده هم تر بریا ورسوله. بلکل 80 رنزه یې جوړ کړل، په 32 باله باندې 80 رنزه جوړ کړل، 15 شپږیزې او شپږ څلوریزې یې ترسره کړې چې دا د نوموړي دپاره د خوشحالۍ خبر دی. نن یې ډېر ښایسته پارټنرشپ هم کړی دی، ډېره ښایسته لوبه یې نندارې ته وړاندې کړې ده. را روان 2022 کال ته باید دی داسې ځان برابر کړي لکه څنګه چې نن لوبه کړې ده. باید په هره لوبه کې دی داسې لوبه وکړي. توکلي لوبه په یوه لوبه کې هم نه وکړي چې په یوه لوبه کې 80 رنزه وکړي، په بله لوبه کې بیا 15 رنزه وکړي. باید دی په ځان باندې ډېر کار وکړي، دی آینده لري، ځوان دی، باید په ځان باندې ډېره خواري وکړي. 2022 کال شلوریزه نړیوال جام را روان دی چې په استرالیا کې ترسره کیږي، نو د ده دپاره ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې د نن داسې زورور بیټینګ ترسره کړی دی. په دې هیله چې په راتلونکي کې هم داسې ښایسته بیټینګ ترسره کړي، نو موږ به دته دعا وکړو دی به داسې ښایسته پروفارمنس راته کوي چې نن د خپلې لوبډلې په ګټه کې ډېر زیات رول لوبول. ورپسې ځوان افغان لوبغاړي په زلحق باروکي هم ډېر ښه وځلېدی، په 2 اورونو کې 15 منډې ورکړل، 1 ویکټ یې ترلاسه کړل. یعنې دی په ملي لوبډله کې دونه نه دی لوبېدلی، صرف یوه لوبه یې د زمبابوې پر وړاندې ترسره کړې ده. په T10 لیګ کې تر دې مهاله ډېر ښه روان دی، ډېر ښه ځلیږي، ډېر ښه میچونه کوي. خدای مهربانه دی په راتلونکي کې به په ملي لوبډله کې یو ځل بیا دته ځای ورکړل سي. یعنې زه پوره امیدواره یم چې په راتلونکي کې به دته په ملي لوبډله کې ځای ورکړي. یعنې دی په T10 لیګ کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلی دی، په راتلونکي کې هم د ده د بریا دا لوبه د نورترین وریروس او ډیلی بولز لوبډلو ترمنځ ترسره سول. نورترین لومړی بیټینګ ترسره کړ، په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې. ډیلی بولز لوبډلې یا د هدف په 9.15 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ، په 8 ویکټو یې دا لوبه وګټل. رحمان الله ګربز په 32 باله باندې 70 منډې جوړې کړې. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.